مسلمانانو باندې څنګه چې مالدارو باندې زکات فرض دی دغه شان د کوم مالدار دی هغه الله مال ورکړی دی هغه به حج کوي او کله مال د څنګه موجود او د باندې مرګ راغی او د حج نه کو نو بیا به د پځې باندې حج بدل کیږي چاله د پیسې ورکړي چې غلا شي د پځې باندې حج وکړي زموږ خلکو دې طرف ته توجه غړي کم وي مالدار خلک او ډېر خلک داسې چې هغه د ریټایرمنټ واخلي او خډیر فند واخلي 30 लाख 50 लाख 60 लाख هغه فند چې واخلي هغه څه کاروبار کې ولګي او د حج چې دا په فرض شوی دی د دې طرف ته توجه نه وي یا په ځان پلاټ اخلي یا بغلا اخلي یا گاډي اخلي یا کور جوړي او کوم فرض کار دی هغه ډیرونه ښه کار په کوي ما عمره وکړله لا شي عمره کې واپس راځي او چې کوم فرض کار دی هغه ته نه پاتې شي لہذا حج فرض ګڼل لازمي دي او دا د الله یو حکم دی د 15 حکمونو مخامه لازمي ګڼي دنه کې د یو نه انکار کول دا کفر دی ومن کفر چا چې انکار وکړو فإن الله غني عن العالمين الله تبارک وتعالى غنی دی بے پروا ذات دی د ټول دنیا نه د غیس پروا نشته دی که حج لپاره مونږ زو ادایګانې کو داوم د الله رضا لپاره دی الله حکم دی خپل فائدہ ده پکې د الله پکې څه فائدہ نشته دی که زکات ورکو دی الله پکې څه فائدہ نشته که موس کو دی الله پکې څه فائدہ نشته که بیان کو دی الله پکې څه فائدہ نشته که روزي نیسو دی الله پکې فائدہ نشته که د قران پاک تلاوت کو دی الله پکې څه فائدہ نشته دی فائدہ زمونږ خپل ده لہذا کم مالدار مسلمانان دي زنانه دی او که سړي دی او دغه فرضي حج دای کوشش کول پکار دی یو ډېر خلک داسې چې زه بوډا شم بیا به حج کوم حالانکه حج د ځوانۍ شی دی ځوانۍ کې چې کوم حج دی هغې ته به منډه ووایې ته به صفا مروه ته لاړ شې ته به عرفات ته لاړ شې ته به چې کوم دی مخکې د کوم زیارتونه دي هغه به کوم وکړي ته به غار حرات هم ولاړ شې ته به غار سور ته به کوم لاړ شې او که نه داسې طاقت نشته دی تو خپل جمعه ته دنه طواف وکړې کړه د بار علاقې ته وصل شي لہذا په ځوانۍ کې د حج کوشش کول پکار دی چې ځوانۍ کې سره حج وکړي لیکن کوي نه کړو ته من د حج فرض دی د باینده بیا خامخ ادا کوي او دا چې کوم حالات روان دي د لپاره دعاګانو اهتمام کوي چې الله دې موږ داسې حکمرانان مسلط کړي چې هغه موږ لپاره حج آسان کړي چې عام مسلمان حج کولی شي لکه څنګه چې 300 کاله مخکې عمره آسانه شوي عام خلک روان عمره لپاره عام خلق وې زلغونه ما څنګه دغه قرض واخلم چې زم د عمره کومه لیکن اوس هغه عمره هم ګران شته هغه حج هم ګران شو آینده څه پیښیږي د دې پته لګی نه لہذا کوشش پکار دی چې مخکې خپل په ټیم باندې د دې ادایګي وشي اول ته کې لبیک اللهم لبیک هغه لارې ورشي کله چې ابراهیم علیه السلام کور تیار کو نو الله تبارک وتعالى وتوي چې اذن فی الناس فی الحج اوس حج د پر خلق आवाज وکړه نو یا الله زما کار زما کم سے کم کوزي الله دا حکم دا आवाज بل سوما الله تبارک وتعالى आवाज کول سا کار دی غوګون رسول زما کار دی ابراهيم عليه السلام هغه وینا چې چا غوګ ته رسول الله قبول کړي الله غلط توفیق ورکي او غزي چې هغه حج کوي الله دې په مای کې شامل کړي الله دې موږ خپل د کور دیدار وکړي بار وکړي ډېر بزرګان دي چې هغه زی هر کار حج کوي الله دې موږ د خپل کور دیدار نصیب کړي اللهم ارزقنا زیارت الحرمین الشریفین دعا کول پکا دی الله د حرمین الشریفین زیارت موږ باندې وکړي موږ خپل د کور دیدار نصیب کړي خلق هلته کې مزدوري لپاره زی نوکرۍ لپاره زی موږ چې بلې خپل د کور دیدار لپاره وبلې خپل د حبیب صلی الله علیه وسلم د روزي دیدار لپاره وبلې او موږ خپل د کور دیدار بار وکړي او ډېر خلک پکې داسي ډېر واقعي کتابونو کې لیکل شوي دي چې تل دي حج لپاره او چې کله بیت الله باندې نظر لګېدل دی نو اولنې حکمدار چې بیت الله باندې نظر لګي ځاله دعا وکړه دغه پستر کوم الله تیار راوښتي دا هغه ځنه واپس راوښتي چې کله خپل ملک ته رسیدل استر ګلاوي شي دلته الله په تیار کړي وا خپل کور وطن دی خو الله دې په هغه کې شاملې دا ډېر خلک داسې هم دي ډېر داسې چې خپل خرچه کړي دلته کې تللی دي لیکن حج په الله نه کړي واپس کور ته لګلې دي نو دا توفیق به الله هغه چاله وکي پیسو باندې نه کیږي چې سړی ما څنګه پیسې ډیره د حج کومه دی الله په توفیق سره کیږي ډیر خلک به دې کړي کې هر ځای کې داسې موجود دي چې هغه څنګه روپۍ ته نه لکه الله په حج کړی او ډیر به داسې چې هغه کروڑپتی لیکن الله خپل کور ته نه بللی بلکې اوریدو کې داسې راځي چې حرم دغه مکه کې دنه خلک داسې موجود دي چې دای مالدار دي عربو کې دنه خلک موجود دي لیکن هغه څه پورې الله خپل کور نه دی خوللی حج عمره هغه نه دا کړی نو داسې کې الله مونږ نه شامل الله دې خپل عاشقانو کې شامل کړي الله دې ابراهيم عليه السلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کول موږ توفیق راکړي او الله دې موږ په ژوندۍ کې د حج عمره وکړي او الله دې موږ صحیح طریقې سره خپل د عبادت کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین